سلام علیکم. هیله ده چې ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. د 4 ساعتو مزل وروسته چې موږ د کونړ ولایت د دره پیج ولسوالۍ د ننګلام د کلي نه حرکت کړی و، او 4 ساعتو مزل وروسته د چپې درې ولسوالۍ د شینکي څپر یا د ډاک په نامه همدې ساحې ته راورسېدو. د دې ځای صفتونه موږ ډېر اورېدلي وو، ویډیوګانې هم د دې ځای ډېرې لیدلې وې. نو اوس مو وغوښتل چې د ده ځای نه تاسو ته یوه ښایسته ویډیو برابره کړو. د چپې درې ولسوالۍ د شینکي څپرې په نامه دا سیمه په وروستیو کې د سیل او سیاحت لپاره ډېره مشهوره شوله او دلته هم ډېر زیات سیلانیان راځي. نو زموږ نن ویډیو د شینکي څپرې په اړه ده. نو غواړو چې د شینکي څپرې د ښایستونه او د طبیعي منظرې له تاسو سره شریکې کړو. موږ د ننګلام نه تر د کنډۍ بازاره پورې په کم 1 ساعت کې هلته راورسېدو او بیا د چپې درې طرف ته لاره راتاو شوې ده، سړک راتاو شوی دی چې په موټر کې تر 1 ساعت مزل وروسته بیا د کړپو په نامه باندې یو کلی دی چې اخري سړک هماغه ځای پورې راغلی دی. هلته موټر ودرول، هغه ځای نه مو بیا شینکي څپرې همدې ساحې ته په 2 ساعتو پیده مزل کې دلته راورسېدلو. نو ځای چې ګورو د نښترو ګڼ ځنګلونه او شنه چمنونه او هوارې ځمکې، نو دې ځای ته بیخي ډېره ښکلا ورکړې ده. دلته د ضرورت وړ سودا شته دی او دغه سودا هم په هغه موسم کې راوړي چې کله د سیلانیانو سیزن وي. مثلا په غټ اختر کې دلته ډېر زیات خلک راغلل. اوس تقریبا د غټ اختر نه یو 15-20 ورځې به شاوخوا تېرې شوي اوسي. نو اوس دلته څوک نشته دی، یوازې زموږ ډله ده او یو 2-3 ډلې نورې شته دي چې په دې شاوخوا کې ډېرې اچولي دي. هغې سره به هم کوشش کوو چې خبرې وکړو او د دې ځای په اړه به ورسره غږېږو چې دوی دومره مزل وکړ او دومره راغلل او دغه ستړیا دغه مزل په دې باندې ارزي چې دلته راغلل. نو د دوی ټولو نوم مې دی عبدالحمید، یمه د اردیش کلي د کونړ او راغلی یم د کابله. د دې ځای باره کې موږ ډېر اورېدلي وو او رالو د خپل سفر هم تر دې حده راوسته او خپل انډیوالانو سره راغلي، خپل مشرانو سره راغلي او ځای چې دی ډېر یو ښایسته ځای دی، ډېر یو ارامه ماحول لري. لاره هم ډېره یو صفا لاره ده، یعنې خلک که وایي یو څه ستونزه کوي خو بیا هم ستړتیا رفع کېږي، بیا هم څونه چې مخته راځي، څونه چې ښایست ګورې هغونه دې دا روح ارامه کېږي، هغومره انسان ارامه کېږي. دا دونه سفر باندې 100% ارزي. حتی دې نه چې څونه نور هم بره ځې هم ارزي. دا ډېر یو ښه ماحول دی، ډېر یو شین او یو روح ته ارامش ورکوي. څنګه یې کاکا؟ ژوند څنګه روان دی؟ ژوند انشاءالله بالکل ښه دی. ښه دی؟ مالونه شته دی؟ ساعت تېرېږي؟ او مال لرو، بزې مزې غواګانې لکه دا لرو. همدغه ژوند دی زموږ، بل خو بل کاروبار نه لرو. همدغه او د دې ځای په باره کې راته ووایه چې ما خو چې څومره نومونه اورېدلي دي چې یو ورته شینکي څپره وایي یا ورته ډاګ وایي، شاوخوا ځایان دې ښي لاس ته دغه وایي او مخامخ چکر دې ته وایي مزین دیره. بیا چې سیده چې لاړ شي دې ته وایي پړمشاه باندې دي. داسې چې دې څنګ ته بیا دغه ورته وایي دا نورامپیش دا دی. دې ځای مې پورته وخت پاسه ډېره جګه بانډه ده، هغې ته بوډۍ کور. مخکې چې تا سره ما خبرې کولې تا ویل چې دا داسې یو ځای دی چې مثلا د ننګرهار درې نور ته هم لاره تللې ده، لغمان ته هم لاره تللې ده او خپله کونړ هغه پاس د ښي لاسه پاسه ډاګونه ورته وایي. په دې طرف باندې دې طرف باندې د لغمان نه ورته ده، هغه هم راخېږي کوچانه او ډېره د ګړو رمي 200-300-400 پورې. او بیا دغسې د کوشي ښي لاس ته لغمان دی. بیا چې دې په لاسه واوړي دې ته بیا چې کوش جلالاباد دی، دې څنګ ته لکه کونړ دی. دغه پاس ډاګونه په دې منځ دي. د دې نه بره نورې بانډې او ایسته دغه اخري شتاب دی. دغه ډاګونه چې کوم دي دغه نه ته بیا نور کله چې کوشي بیا کونړ دغه دی لغمان دی او دغه اخري شتاب دی. دغه نشته بیا نور دغه نشته، کونډ دی، نه پکې بوټی شته نه پکې نښته، هېڅ شی پکې نشته، سپېرډ ډاګونه دي. ما چې هلته وکتل بانډې خو ډېرې زیاتې دي که نه. په وروستیو کې چې موږ معلومات ترلاسه کړل موږ ولیدل دلته ډېر زیات سیلانیان راغلله. نو دې خلکو ته د دې ځای اوسېدونکو ته خو مزاحمت نه کېږي؟ نه دلته هېڅ مزاحمت نشته دی. انشاءالله دوی هم سره خوشحاله وي او موږ هم سیل مې سبا کوو او دا خو ډېره ښه خبره ده. ځای لږ زموږ دره کې داسې یو سیل سپا کسان راشي او چکر ووهي، موږ هم سره خوشحاله یو. دلته په دې ځای کې د سیلانیانو لپاره کوم سهولتونه شته دی؟ مثلا سودا څوک راوړي، چا دکان ورته برابر کړی دی؟
دغه یو دکان شته دی کې کم سوداګان شته لکه پوره سوداګان نشته دی زیات تاسو ته په خپله پته لګي چې د پیدا مزل ډېر دی نو ګاډو پروګرام نشته دی او دغه نه کېږي دغه سودا په څه شي باندې راوړي قچر منی کچر قچر منی خر منی دې باندې راوړي لکه کچا لار دغه لار بیخي خراب ده بس ډیره مننه خوشحاله شو چې وم لیدلې بس تاسو هم مننه کور دی آباد الله پاک تاسو لمړی راکړي تاسو چکر ته راغلی دا چې کوم دی دا د سیل ځای دی دې ته ډاګ وایي او دې له ډېر سخت سیلانیان راځي دا د سیل دپاره ډېر یو مناسب ځای دی ډېر یو روغ ځای دی او دلته سیلانیان راځي د اختر ته دغه پورې د 2مې ورځې نه نیولې د 20مه پورې